بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ریښې پاکستان ته ورسېدې. طالبان وایي د ګاونډي استخباراتو کار دی. د ټي ټي پي ویان وایي دا د پاکستان پلان و. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د طالبانو استخباراتو اعلان وکړ چې د بامیانو پیښې بریدګر نیول شوی او د ګاونډي استخباراتو سره لاس لري، تازه د ټي ټي پي پخوانی ویان احسان الله احسان لیکي د پاکستان د بدترین امنیتي وضعیت له امله د پاکستاني جنرالانو او نورو چارواکو خوبونه تښتېدلي دي. هغوی د مجاهدینو د هرې ورځې د حملو د دفاع توان له لاسه ورکړی او نه هم د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو بلوچانو د حملو څخه ځان خلاصولی شي. د مشکل وضعیت د پاکستان جنرالان په لوی مصیبت اخته کړي دي، نه پوهیږي چې څه وکړي. په دې بدحواسۍ کې هغوی کله پر یوه کله پر بل ګاونډي تورونه لګوي. د پاکستاني جنرالانو د فکر مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د بد امنۍ لامل افغانستان دی او په بلوچستان کې د بد امنۍ لپاره د ایران ځمکه کاریږي او خپل ځانونه تر شیدو سپین او صاف بولي. د بدمعاشو پاکستاني جنرالانو خپلو غلطو پالیسیو او د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د مداخلې له امله پاکستان د داسې بد وضعیت سره مخ دی، خو د پاکستان جنرالان د دې پر ځای چې ځانونه سم کړي بیا هم پر نورو هیوادونو کې د خپلو لاسپوڅو په توسط بد امني خپروي. پاکستاني جنرالانو د افغانستان سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته د داعش په توسط په افغانستان کې بد امني خپره کړه چې لا هم جریان لري، خو د اسلامي امارت د ښه امنیتي اقداماتو له امله هغوی کنټرول شول او اثر یې کم کړل شو. خو پاکستان حوصله ونه بایلله او په تاجکستان کې د امارت مخالف قوتونه سره راټول کړل او هغوی د جنگي اسلحې په توګه پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره وکارول. وړمه ورځ په بامیانو کې پر بهرني سیلانیانو برید چې د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوی و، د پاکستان نوې حربه د دې برید لپاره 1000 وګړی وکاراوه. د بامیانو د بریدګر سرور ولد قنبر علي قریبان د کوټې په 1058 کې دي چې د هغوی په توسط د پاکستان د پوځ سره اړیکې جوړې شوې وي او هغه د ISI سره کار کولو ته راضي شوی و چې بیا یې ورته په افغانستان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید کار وروسپاره. د هزاره د داعش سره تړاو هیڅ امکان نه لري، نو ځکه پاکستان د کوټې په ښار کې په اوسېدونکو هزاره کې د خپلو جاسوسانو څخه د ځینو مفاداتو په بدله کې ګټه اخلي او په افغانستان کې ځینې هدفي کارونه مخته وړي. د پاکستان د لاسپوڅو بیلابیل نومونه کېدلی شي، خو د هغوی ټولو هدف هغه دی چې پاکستانی جنرال غواړي. دا هم امکان لري چې پاکستاني جنرالان د کړي برید پړه د بریدګر پرته د خپلو لاسپوڅو څخه په بل قبوله کړي، خو په حقیقت کې د ټولو طرح او پلانونکی یوي. په بامیانو کې پر بهرني سیلانیانو د برید هدف په پاکستان کې پر چینایي اتباعو د برید غچ اخیستل و او پر افغانستان د فشار راوستلو هڅه ده. په پاکستان کې بد امنیتي وضعیت د هغوی د خپلو پالیسیو پایله او امنیتي ناکامي ده چې دوی په افغانستان کې د بهرني اتباعو څخه غچ اخلي. هغوی په حقیقت کې د نړۍ توجه ځان ته اړوي د دې لپاره چې د امنیتي وضعیت په بهانه هغوی ته له نړیوالو نه څه خیرات ورسیږي او دوی خپل لویدلي معیشت راپورته کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.